د انګلستان برطانیه مشهور سندرغاړي کاټ سټیون د قرآن پاک سره مینه. ګرانو مسلمانانو ورونو، کاټ سټیون څوک دی؟ کاټ سټیون د انګلستان برطانیه یو مشهور سندرغاړی و. سټیون په خوشاوازۍ کې تر مایکل جکسن ډیر مشهوره و او په برطانیه کې د ده د آواز مینوال ډیر زیات و. د کلونو سندرو ویلو څخه وروسته آخر دا نازولی د ټي بي اصل په ناروغۍ اخته شو چې صحت یې ورځ تر بلې خرابېده. څوک چې د ټي بي په ناروغۍ اخته شي هغه تر یوې اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. سټیون هم دغسې و چې د دې ناروغۍ د لاسه آخر په روغتون هسپتال کې بستر پروت و. سټیون وایي چې کله مې ناروغي راباندې سخته او اوږده شوه نو زه د ژوند څخه ډېر مایوسه شوم. ما ته هغه د کنسرت او موسیقي محفلونه او روغې ورځې ډېرې یادېدلې. یو کال مکمل په روغتون کې بستر پروت وم. ازادي او روغ صحت لوی نعمت دی. آخر مې د روغتون څخه زړه ډېر تنګ شو. زه مې خپل ډاکټرانو ځکه نه رخصتولم چې ناروغي مې په مکمله توګه نه ختمېده. یوه ورځ مې خدای ته په زړه کې فریاد وکړو چې ما ته د ژوند یوه موقع راکړه. ما ته خپل ژوند ډېر محبوب دی. زه نه غواړم چې داسې د بېوسۍ په حالت کې ځوانې مرګ شم. که دې ما ته روغ صحت راکړو زه به آینده ستا لپاره کار کوم. سټیون وایي دا چې فراغت مې ډېر ما په روغتون کې د مختلفو ادیانو د کتابونو مطالعه پیل کړه د دې لپاره چې خدای جل جلاله په حقیقت سره وپېژنم. له یهودیته تر بودایزم پورې مې د ټولو مذهبونو کتابونه وکتل، خو د یوه کتاب په لوستلو مې هم زړه ډاډمن او هوسا نه شو او نه هم په دې کتابونو کې خدای ته د نږدې کېدلو په اړه څه نوشته وه. زه نه پوهېدم چې آخر څه وکړم. سټیون وایي یوه ورځ مې مشر ورور ډیویډ روغتون ته زما پوښتنې ته راغلی او ما ته یې د بیت المقدس څخه یو کتاب هم راوړی و. ویل سټیونه دا واخله، زما لخوا تا ته ډالۍ مطالعه یې کړه، ورځ به دې ورسره تېرېږي. دا یو عربي کتاب و او په انګلیسي ژباړل شوی و. ما چې پرانیست لومړی مې پر صورت یوسف سترګې ولګېدې. دا یو ډېر خوږه کیسه وه. ما ته یې دومره خوند راکړو چې څو وارې مې همدا صورت تکراري ولوست. سټیون وایي پر کتاب د مصنف یا لیکوال نوم نه و نوشته. مشر ورور ډیویډ ته مې وویل دا کتاب چا لیکلی؟ ډیویډ راته مسکی شو. ویل سټیونه دا کتاب د اسمانونو خالق د خدای نوشته دی. سټیون وایي په دې خبرې مې زړه ډېر خوشحاله شو چې د خدای کتاب مې لاسته راغلی او دا یو معجزه وه. زه چې د کوم شي په لټه کې وم هغه دا دی نن ما ته مخامخ پروت دی. سټیون وایي زما د خدای د کتاب سره ډېره مینه زیاته شوه او دومره مې مطالعه کاوه چې د هغه په شو کې مې خپله ناروغي هیره شوه. یو څه زمانه وروسته ډاکټرانو راته وویل چې اوس ورځو کې دې ناروغي مخ پر جوړېدو ده، کیدای شي چې موږ په داسې ورځو کې تا د روغتون څخه خارج کړو. کاټ سټیون وایي د دې زیري په اورېدو سره مې بې اختیاره له سترګو اوښکې توی شوې او قرآن پاک ته مې وکتل. زه پوه شوم چې دا ټول د دې کتاب برکت دی. تعبت أسولف لك وأنا ما تكلمت، أسكت أنا وأترك عيوني تكلم. سټیون وایي زه له یو کال وروسته د مسلمانانو جومات ته لاړم. هلته خلک د لمانځه لپاره راټول شوي وه. ما ته یې وویل ځوانه څنګه راغلې؟ ما ویل زه غواړم اسلام قبول کړم. الحمدلله د جومات امام صاحب ما ته اسلام راوښود او زه مسلمان شوم. دا چې د حضرت یوسف علیه السلام د قصې او د هغه د شخصیت څخه ډېر متاثره شوی وم نو مې د ځان لپاره یوسف اسلام نوم غوره کړ. ما د موسیقي آلات ټول لرې کړه. اوس مې د قرآن پاک په تلاوت ژوند بیخي د سکون او خوشحالیو څخه ډک دی. ګرانو مسلمانانو ورونو، کاټ سټیون یوسف اسلام اوس د اسلام یو ستر داعی جوړ شوی. د برطانیه خلک دته د اسلام خوږ ژبی طوطي هم وایي. د کاټ سټیون میرمن فوزیه مبارک علي نومیږي. اوس 2 زامن او 4 لوڼې لري. سبحان الله، دا و د قرآن پاک د احترام او د تلاوت کولو برکت چې د برطانیه یو غیر مسلم سندرغاړی په اسلام مشرفه شو. اوس یوه پوښتنه دا ده، دا نن سبا پر فیسبوک داسې انسانان شته چې د پلار نیکه څخه مسلمانان دي مګر بیا هم چې د یو چا سره په غوسه کې راشي قرآن پاک ته نعوذ بالله کنزل هم کوي او سپکاوی هم کوي. دا ولې؟ د دې جواب دا دی چې کله یو مسلمان په ګناهونو اخته شي
او د خپل دین څخه لرې شي هغه ته الله جل جلاله پټ عذاب ورکوي. د پټ عذاب انجام ډیر بد دی. هغه داسې چې الله جل جلاله د هغه زړه د ګمراهۍ څخه ډک کړي. لومړی هغه کس د خپل دین د علماو څخه ډیر نفرت کوي او وروسته یې بیا د قرآن پاک څخه زړه تور شي او تلاوت یې خوند نه ورکوي او نه یې هم پر زړه کوم اثر کوي او نه هم الله جل جلاله هغه ته د لمانځه او نور عبادت کولو توفیق ورکوي. الله جل جلاله دې موږ له دې عذاب څخه وساتي. آمین یا رب العالمین. ګرانو مسلمانانو ورونو، خو چې تاسې کله داسې ویډیو ووینئ چې په هغه کې د قرآن پاک سپکاوی شوی وي، تاسې دا درې کارونه وکړئ. اول د خدای پر لحاظ هغه ویډیو ته لایک مه ورکوئ او کمنټ هم مه ورته کوئ او مخ ته یې مه شیر کوئ. دویم دا چې هغه نفر چې د قرآن پاک سپکاوی یې کړی وي هغه ته ښکنځل مه کوئ، سپکې سپورې مه ورته وایاست، هغه نور خرابیږي. دریم دا چې تاسې د هغه په مقابل کې د قرآن کریم تلاوت شروع کړئ چې په دې سره الله جل جلاله ډېر خوشحاله کیږي او در څخه راضي کیږي.